خپله دورې ملګریو ته بار بار ویلي دي، اوس بیا خصوصا درته وایم چې لاړئ دغه د چوټیو په شپو کې کوشش وکړئ دغه د موږ ملت په موږ باندې حق لري، دا د موږ عوامو ورونو په وینو باندې د دوی په قربانیو باندې موږ او تاسې دغه علم ته راوتلي یو راپارېغ شوي یو. دا بلډینګ چې جوړ ده، دا جومات چې جوړیږي، دا دارالحدیث چې جوړ ده، دا نن جلسه چې جوړه ده، د دغو په قربانیو په دغو په اخلاص باندې دغه جلسه جوړه شوې ده. نو دغه مسلمانان په موږ او تاسې باندې حق لري او تر ټولو نه قوي حق هغه د علم ده، په دین خبرول دي. نو دغه فاضلین ورونه الحمدلله ښه قابل دي، ښه بیانونه کېږي، دلته انجمنونه وي. دغه د نبی علیه السلام سیرت متعلق په خپلو کلیو کې په خپلو جوماتونو کې بیانونه وکړئ چې څوک لږ ژوندي شي د پیغمبر علیه السلام محبت په زړونو د مسلمانانو کې پیدا شي. کفار کوشش کوي چې دا محبت زړونه ختم کړي، کوشش دا وکړي چې دا محبت عام شي او حتی هغه جوماتونه چې امامان نه لري ورشئ په هغو کې بیانونه وکړئ. موږ د اطرافو خلک اکثره مدرسې کمزوري شوې، جوماتونه د امامتونو نه اکثره شکایتونه دي خالي شوه. په موږ تاسې حق لري. دغه د موږ اوس 300 طالبان الحمدلله په دوره حدیث کې دي چې لاړ شي چې په یو جومات کې یو ملګری بیان وکړي، 300 جوماتو ته به بیانونه وي. څومره لوی عظیم خیر ده.